سم ځواب. استاد اووه کلنې ماشومې الینا ته ریاضي ښودله. ورته ویل که زه تا ته یوه مڼه درکم، یوه بله مڼه درکم او یوه بله مڼه هم درکم، نو څو مڼې به لرې؟ ماشومې څو ثانیې وروسته په ډاډ سره ځواب ورکړه، 4 مڼې. استاد فکر وکړه چې شاید پوښتنه یې سمه نه وي اورېدلې، نو تکرار یې کړه. ګوره الینا جانې، ډېره اسانه پوښتنه ده. یو ځل بیا درته وایم، که زه یوه مڼه تا ته درکم، بیا یوه بله مڼه درکم او بیا یوه بله مڼه هم درکم، ته به څو مڼې لرې؟ الینا دا ځل په ګوتو حساب وکړه او په آخر کې وویل 4 مڼې. استاد فکر وکړه چې د دې انګور خوښیږي، نو پوښتنه یې بدله وکړه، که زه یوه دانه انګور تا ته درکم، بیا بله درکم او بیا بله درکم، نو څو دانې انګور به لرې؟ الینا ګوتې وشمېرلې او ځواب یې ورکړه 3 دانې. استاد یې ورته آفرین 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 وویل او د مڼو پوښتنه یو ځل بیا ورته وکړه، که زه یوه مڼه درکم، بیا بله درکم او بیا بله مڼه هم درکم، نو څو مڼې به لرې؟ الینا وویل 4 مڼې. استاد یې ورته وویل نه الینا ګلې، دا هم 3 مڼې کېږي. الینا ورته وویل یوه مڼه خو په بکس کې هم لرم. که یو څوک زمونږ پوښتنې ته داسې ځواب ورکوي چې زمونږ له توقع سره سم نه وي، داسې مه ګڼئ چې د هغه ځواب به خامخا غلط وي. دلته کیدی شي داسې څه وي چې زمونږ ورپام نه وي. قفس. پاچا د قدم وهلو لپاره ښار ته ووت. یو ګدا یې ولید. ورتاو شو چې مرسته ورسره وکړي. ګدا ورته وویل زه د مرسته بې قید و شرطه نه منم. پاچا حیران شو چې سوالګر او شرطونه؟ سوالګر ټینګار وکړه هو، زه بې شرطه خیرات نه غواړم. پاچا په غوسه ورته وویل شرط یې څه دی؟ سوالګر وویل کچکول به راډکوې. پاچا چې قهرېدلی و وزیر ته وویل سمدستي قصر ته لاړ شه، له خزانې ښه ډېر غمي راوړه چې دغه وکسترګی بل ځل چاته شرطونه کېنږدي. وزیر له دومره غمیو سره راغی چې ممکن د کچکول 2 برابره به و. خو پاچا او وزیر په تعجب سره وکتل چې ټول په کچکول کې ورک شول. پاچا وزیر بیا راواستاوه. وزیر دا ځل لا لویه پنډه راوړه او دا ځل هم ټول غمي او جواهر په کچکول کې ورک شول. پاچا چې ځان سپک شوی احساس کړی و، خپله ټوله خزانه په کچکول کې ور واچوله، خو کچکول همداسې خالی پاتې شو. پاچا له سوالګر پوښتنه وکړه تا څه چل کړی دی؟ سوالګر وویل صاحب نور چل نشته، صرف دومره ده چې کچکول مې د انسان له نفسه جوړ کړی او ما دا درښودل چې که د نفس چاره ونه کې ټول عمر به سرګردان یې، خو خزانه به لا درته ډکه شوې نه ښکاري. نو په ځان رحم وکړه او د خدای په مخلوق هم. روغ اوسئ.